أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوشتم نمبر آیت دی سورہ شورا چونکہ اسمه ورساسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سیرت او ژوند کې شروع و ځکه سیرت رسول الله دا معنا د رسول الله حیات دا ژوند او انسان له خاص کر مسلمان له مناسب داري چې په هر مجلس کې د رسول الله دغه د ملګرو تذکرہ توصیف بیانېږي. عائشہ رضی الله عنها بس کوي ویشه په کوم مجلس کې د محمد رسول الله تذکرہ نه کیږي او د عمر بن الخطاب د مجلس کې الله خیر نه شي. تر دې چې پر اسمه کوم خبره رسیدلې و چې عربو له شرک د عمرو بن لحي په واسطه باندې راغی دا د بني خزاعه او بني جرهم سره جنگ وکړي تر دې چې مکه باندې د حکومت تسلط راغی. شام له بلاړو او هغه خلکو خپل معبودان او مشرکین د شرک عقیده لرله خپل معبودان د رب العالمین څنګه چې موږ نه بګي اورا کوي هبل ورکه به چې مذهب ذلات او منات رااله به نور حتی چې درس او شپته معبودان جوړ کړه او رسول الله فرمایي چې ما ولید د جهنم په منځ کې عمرو بن لحي چې د خپل کلمې را بار یو په غیبه باندې غوبل کو ګرځیدو شرک په دې طریقه به دا خبره چې رسول الله دراتګ نه وړاندې د مکه کې د يهودیت او نصرانیت عقیده په کومه طریقه رااله. قرآن کې الله رسول الله دا توصیف کوي چې دا به خلکو له تعلیم ورکړي دوی تزکیه وکړي او الله سره آسماني وحي نازل کړه ظلمونه شرونه وغيرها دا ور باندې فقېږي ظلم او شر هغه يهودیت او نصرانیت او شرک رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تورتم د تخریب او د ختموالي د لپاره راغی او صحیح رڼا د قران او سنت راوړله خو لیکن د شرک بانی او باعث عمرو بن لحي شو د يهودیت مسله چې دا هغه د اسعد په وخت کې رااله تیر درس کې ویل شي ابو کرب اسعد الحميري دا چې کله مدینه راغی حمله پر خلکو باندې کوله د يهود مولانو ورته ویل چې دا محمد رسول الله د هجرت کور دی حمله په مکه وا و تاسو سره معلوم دی وې دې په تورات کې موږ الله د توصیف کړی دی چې دا به هجرت کوي د مکې نه او د جله برازي او د شي مسله به ودا دې جنې به ورسا دا خبره وکړه چې چرته ما رسول الله ولید د شي اکرام به حکم لګره تر زوی دا د کې به امي زمو زمره ایمان مسله ور باندې مکې له څنګه د حسین قبيله ورته ویلو چې دې میزه په خوا کې سزر دفن دي مقصد دا و دې بني حسینو ابو کرب اسعد هغه په مکه باندې حمله وکړي زمونږ الله پر باندې عذاب راولي سبب برباد کی دغه يهود مولانو ورته ویلي چې دې مکه باندې ګور حمله مکه او کچر درې به دا حمله وکړه الله پر باندې عذاب راولي بلکې دلته به الله بندگی کوي او د دې قدر بکې د دې احترام بساتي تر دې پورې چې دا انت حج مو کې طواف مو کې او به ډېر قرباني نه مو کړی بني حسین د ټول ذبح حلال کړه ځکه غور د غلطه مشوره ورکړې و مکه کې چې کله دا مسله پوره کړو به اراده وشي عمل نه لاړ شي د يهود د مولانو مزان سره روان کړ زی جو یمن لا ځکه د یمن راغلي خلکو کله چې روان شو ایمان راوړو نو د یمن له ور داخلي دل د قوم ور مخله ودرېدو ابو کرب اسعد الحميري له چې ته یمن له داخلي دي نش هغه ته پوښتنه کې چې دا ولي
وی یمن له بزګ نه داخليږي موږ له دا معلومات دی چې تاسو پلانو نه کده دین او طریقې پر خودري دی او بل طریقې شروع کړی دا د پوخره به ظالمانو کې دا عادت دی کله چې د دوی سره به کفر او شرک ته شریک وي نو به تعالی خر اخلاص وي بالکل به سر دی ګرځي خو چې عقیده قرآن او سنت د خپل کړه نو به تعالی وي چې لکه دا وګوره شری دی په دې ملک کې مپرې دی او دا کار دی او دا تجربه په خوانه ده دی اسعد ابو کرب الحميري له وخت ودرې دا وې تاسو موږ پلان نو کې طریقه پر خودلې ده ته يهودي شوی هغه وخت کې يهودیت صحیح دین د خلکو په کې تحریف کړي نو کله چې رسول الله راغی دا ټول شی نه منسوخ کړه یوازې اسلام بچلی دی ابو کرب اسعد الحميري د خلکو له دعوت ورکړي چې تاسو د الله توحید معنی او په دې کې خیر دی اوس موږ سره آسماني وحیده تورات دی او دا لیکن هغه مقابله او مخالفت وکړه دا ستاسو دین ورته دا ځان جوړ کړی شوی دین دی خلکو لوي ویلي رسم او رواج دی او دا قانون دی چې دا رسم او رواج د قران او سنت د آسماني وحی په مقابل کې نه چلیږي او نه چرته پیدا ورکړي دې شنه تیرېږي لیکن دې منک چې کله منک په دې مزمز کې دا وفات شو د دې بل نور حسان بنامه هغه د پځې باندې د حکمرانۍ باندې کېنس هغه امیر شو سیرت ولري کې چې کله دا امیر شو د په وخت کې ډېرې جګړې وشوي حتی در دې پورې چې د عربو اکثر ازمکه بلکې ټول ازمکه د قبضه کې رااله چې د په قبضه کې رااله نو طبعا انسان چې کله د اوچت منصب والا شي وغله یو ازمکه په لاس کې راشي به بل ازمکه نو داله چې تر څو پورې چې بل باندې حمله وکړي بل ملک حمله وکړي بل لکه اوس موجوده يهود نسوارا یو ځکه حمله کوي بل ځکه حمله کوي بل دغه حمله شروع کړي رسول الله فرمایي دا یجوج ماجوج چې راشه په خپل مابین کې بلان دي جو بر اسمنونو طرف باندې بغشي ورکی چې دزمه کې ولا ختم کې چې د الله سره مقابله کوي د ملائکه سره هیڅ کوم ځای د اخیرته نه ډکې تر څو بر چې دا قبر لاړ شي د قبر د خاور د انسان د اخیرته کې راوړي دا به مرشي د عرب ورته ویلې چې ګوره ته خدای حمله په ملکونو باندې کوي غرور راخسته تکبر په ځم باندې پويږي نه چې اصله موږ به بچا باندې خراب کړو دي شنه تیرېږي زه په ورزم زیجو عراق لاله رسول الله فرمایي چې د قیامت علامه ده چې په عراق باندې به حدیث مسلم کې راځي کتاب الفتن کې خلک اقتصادي پابندیاں ولګي صحابه ویل یا رسول الله داخل سوق دي وی غیر العرب عرب نه دي بل سوق اقتصادي پابندي شور باندې ولګي دغه نور سره باندې ایس نظامی عمله وکي درې قسمه خلک وی رسول الله فرمایي چې کوم شهیدان چې ډېر بهترین شهیدان دي چې کوم د حکومت په تایید کې ودرې د دم څنګه د الله دشمنان دي دا کوم چې وته کې د بدوی په الله عذاب راولي نو عراق په خانه دي جنگ ډګر جوړ شوی دی عراق رااله حسان چې کله په عراق باندې حمله وکړه نو د قوم ویل چې لکه داسې ظالم دی کله په یو ځبانه حمله کوي او کله په بل ځبانه حمله کوي د سر نور موږ په اتحاد کې شریکي ګناه زیتی جدا کیږي د دې ورور د عمر په نامه د عمر سره خبره شریک کړه ورکه راستو ورور شه دا ډېر ظالم دی منګ هم خلکو باندې خرابوي او د خلکو ملکونه تخریبي بس ته خپل حکومت باندې دا شکر یو بشه په دې کې آرام باندې ژوند کوي تاسو سره به څه خبره وکړو چې ته دا قتل کوم به ایسره منصب تعالی درک ګور د مور زوی دی روري لالچ پکې راغی هغه ول دا کوډه راکړه زما دې تیار شه دا خبره دا سره ومنه لیکن بعض خلکو ورته مشورې ورکړي چې دا کار ګوره مکوا ورور دې د مور زوی دی او دا ته ولې وجني زرعین په نامه باندې وسړیو هغه ورته ویل چې ګوره دا کار مکو کبه کیس ما دا خد ځان سره واله یو وخت دا په کار باندې راشي وی عمر داغه دا خطر واغسو د ځان سره وساتلو حساس دي ضرور دا یقیني ډیر انتي او خیر او چالاک انسانو په جدا ځکه به وشیدو هیڅ به ځان نه پرې خودل قسم کمر بندونه د ځان چا پر کړی و تلاشې نه واغو دا تر دې پورې کدا خپل امر ژوند دی او دا خپل مرتراتله د ورونی مرتراتله تلاشي کوله خو پرې خول نه عمر سره چاړو واخسته چې دا هغه د پلارو د مور زوی د اوس روان شه دغه په طرف باندې چې ضرور موجنه وي څه اخر کوم مال منصب حکومت راشي سایرانو د خلکو د مشورې ورکړي
په یو طریقه باندې چې داغه خپل ځان ورورسو د حسن سره د مجلس کو د مجلس کېږي عمله په وکړه ایسته وژنو قتل کی چې کله قتل کې نو خلکو اعلان دا وکړي چې د نن نظم حکومت والا چې د هغه امر شو دا به بچا باندې حمله نه کوي او دا هم نه کوي او دا د چې کله باغی داغه د قتل نه را فارغ شونه ایس الله په دې باندې د شي مرز را وستو شي به خوبي خوب بینو ارزه کې بچینو سجدا ځکه بکینو سوارا ځکه بکینو سجدا یو خوب وکما زما په بدن باندې بوج راغی یو مرز او تکلیف دی چې د انسان لور رسیږي لیکن خوب نه راتلو دی امر چې د خپل کاهنان او ساحران منترین د ټول راجم کړو په وجه کې جدا کینول وی ویل صاحبانو خبره ده چې ما باندې هم ضرور وژل حسن وز ما د څه تکلیف پیدا شوی چې د خوب مې تختیدل تاسو مره دې علاج وکړي دی بچي باندې مسو وکم چې تاسو ما باندې خپل د مرزه قتل کې او وز ما به راحت نشته ټول کاهنانو منترین ورته ویل وی قانون دار چې کله یو سړی خپل رشتہ دار وژني الله په دې باندې دا مرز راوړي چې خوب یې تختی تخپل ور وژلې دي امر ورته ویل ښا ما ور وژلې دی او ودا مشوري خو تاسو موږ را کړی وی چې لکه دا وژنو ته ولې هغه چې بده کې منصب باندې بکینه او دا بو شو دا وژ نتیجه تاسو موږ ګورئ تورې راوخه دا څومره کاهنان او منترین او سایران چې بده کې موجود دي ټول سره قتل کړ وی وژل د دې وجه علماء دي واقعي او څه پیدا لري دي یو پیدا دا معلومیږي چې کله منصب حکومت لالچ راغی نو به سره د مور د زوی لحاظ نه کوي پریدي اگر کته قریب دوست او غریب ملګری خپلوانه دویم ته دا خبره معلومه شو چې دا حسد ګور ډیر لوی نقصان دی خپل لوري دی په حسد کې راغی کینه کې راغی نتیجه دا شو چې ایسه د مور زوی قتل کی قرطبی لیکلی دی و اولنې حسد چې هغه په اسمانونو کې کړي دی شیطان کړي د آدم علیه السلام سره چې خوار وزار تر وسه او قابل د حابل سره وږي چې ایسه نتیجه دا شو د خپل لوري وژل کیږي به ولی امام رازی رحمت الله علیه دا غیر پر پنځه وجه ذکر کړی دي منصب او د الله په تقدیر باندې اعتراض او د خلکو نه خدمت غوښتل او دا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لس وجه د غیر د علاج ذکر کړی دي اعوذ بالله وایا د درې سورتونه وایا د خپل فکر د غیر مقابلین خالص اته احسان دغه سره کوا صدقې کوا توبه صبر د شنو ډیر کارونه دي انت ان شاء الله به راشي د سورې فلق او سورې ناس په تشریح نو دریمه دا خبره معلومه شو چې ګوره کله یو سړی بل چا غلطه مشوره ورکي اگر کدا مشوره د غلطه ورکړه خو وخت به zarar دل رسیږي چې لکه دا خلک دي د شکارو سره پکار دی او دا پکار دی او دا او دې سړي سره د بل سره دوکه کول دا چې ته مشوره طلب کړي ونه سبب لري دې zarar دل رسیږي چې هر وخت ورسېږي دې ساحرانو دا مشوره ورکړه چې ته حسن وجه د استاد مور زوی نتیجه دارو د شمدوی مرګ راغی زرعین غیر طلب ویلکه تاسو شو وجنم هغه د عمر لوي صاحب ما تعالی خدر کړی د پایغه کې زمانه برائت اعلان دی ودا تاسو وی ته ګلاو کا وېدا چې کله داخل کلاو کې خلاص کې نو په دې وخت کې دور د ذالک لري چې کم سړی په خپلوان باندې حمله وکي واغه وجني د شي مرز په باندې راشي چې دا به خوب به تختی نو د عمر ویل چې لکه دې سړی خو زما ډیره خیر خوایي کړی دا مال د حسن وجنه نو چې په هغه وخت کې تاسو ما تربیت وکړي چې دا کار مکو دا ودا شي نور نه کوم اغله ویل ته بچوي تخلاص شوي نتیجه دار وته چې په مزمز کې ایسه د عمر مفات شو د شي سړي له حکومت په لاس باندې ورغه چې هغه د علاقې اوسیدونکو سړي نو باربل کېو خارجي کله چې د قوم مشري هغه خارجيانو سره او دغه په لاسونه کې نو دا قوم شرط به راحت پیدا نه کی دی خارجي دا کار وکړو چې هغه فسادونه شروع کړه قتلونه شروع کړه جناګانې شروع کړه یو شی شروع کړه او بل جدا جدا کارونه کول زشناتر هغه یادېدو د بادشاہ د کوم خاندان چې دا بیرغونه دا به ایسه ذلیل او رسوا به کې په دې طریقه د بده خپل بادشاہي کې د شي جدا یو کوټه جوړه کړې و او دې بسې بغرځي چې لکه د بادشاہانو اولاد څوک دی پلانین هغه به په زور باندې راوستو ایسه د مستر لیواته تو جنا کوله دی ولي کوله ورشه واقع ان شاء الله د غیر پر دا خبره ذکر کیږي د په دین باندې کوله چې د خلک د قوم له رسو شرمنده او ذلیل شي یو جدا کوټه و
د دې بادشاہ په خاندان کې به دا کشران راوسته الته به سره لواتت وکي به د شو کړکې پر خودلې ونه د بیا مسواک راواخصو چې لواتت نه فارغ شو مسواک به والو بار به د قوم ناس هغه به دا معلومه شو چې لکه د دې سړي د زنا او د بد اخلاقی نه اوس دا را فارغ شو کله به چې سړی را بار شو دی خلکو پورې ټوکی ملنډه والی چې لکه صورت حالو ځکه بیزتیان وټولي زین نواز پر هغه باندې سړی چې هغه د بادشاہ په خاندان کې و ډیر جسم او حسین ده دې شناتر لچا اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وې د دې بادشاہ په خاندان کې والک د شغړ کې سم دی هغه طلب کا وې کوم ځای کې پلاني ځای کې غیر وغوښت هغه غلط شکل د خپل راتلو په یو طریقه باندې د ځان سره چاړنه نه وستا چې کله چاړنه نه وسلا او دې سړي ځان له دعوت کې د بد اخلاقی مسله چې کله راتلو هغه چاړه راوغسته په وی ولو ایسه سره ته غوڅ کې اورن دی غورځو او به د دې بادشاہ د اثر راوغسو دې زشناتره او په دې کړکې کې کیو خو چې په کومه کړکې کې بده د خلکو لزان کار کوي چې ګوره زه دې بد اخلاقی نه اوس فارغ شو چې کله الته کې خو منځ کې ایسه دغه زنواس وروه تر بارش نو بار داخله کې د قوم خلک ناس او غو پورې ټوي ملنډ شروع کړي و ما فعل بکثر سره وشو سید سره وکړه هغه ورته ستعلم الاحراس څوکیداران به مزري بادشاہ نتیجه ووري او تاسو به موري نور خلک به موري دومره اعلان ورته وکړي نور خپې سپې کړي لاړو تختیدو وت لاړو خلک بار څوکیداران نسي او دا سوال سره پیدا شو چې دا بادشاہ څنګه ځان شو دا ولې نه راوځي دروازه شو ټک ټک چې کله ور خلاص کړي چې ګوري د بادشاہ سر غوڅ دي سر نشته دوی روه ته شور شغه به شروع کړي چې لکه دا څه مسله شولا نو د خپل مابین کې ویل چې لکه دقه زین نواز د غیرتی الګ د دارا وصل پکار دی پندی بادشاہي باندې دا مقرر کړي دلته را وصل دی اوس پکار دی زین نواز په سلاړل طلب تعالی شو کې ویل چې لکه تا خوري د غیرت کارونه کړی راځو اوس موږ د بادشاہي لایق ته راغې او په دې وخت کې دا د بادشاہي پر منصب باندې کې نش چونګې دا يهودي عقیده وي دوی يهودیت په دې وخت کې ډېر په جوش او خروش کې راغی عیسی علیه السلام رب العالمین نبی مکلف کړو د شام په علاقه کې اوسېدو الته تلل دعوت به کولو عیسی علیه السلام او دغه ملګرو حوارین یو ځکه او بل ځکه وبله خدري دیش کړو په عمر باندې رب العالمین عیسی علیه السلام پورته اسمان له اوچت لاړو پورته چې کله لاړو نو د عیسی علیه السلام په ملګرو کې ملګرو فیمون نومېدو فیمونه هغه دا کارو چې هغه خپل د لاس کار کولو زمیدار به کوله یا به تجارت کو یا به بل د چانه پیسې مې نه اخستي او چې دای انسانو او دایله په کارم داري چې هغه خلکو الله سره ګد نکي امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې بده باندې د انسان دعوت ډیره غټه ضربه رسیږي که یو سړی موږ تاسو په لکونو پیسې راکې نو ټیک دی یو کال دوه کال بس موږ تاسو کار په برابر شي ورسم ټول خراب شي امام ترمذی رحمه الله هغه چې په کومه غدای باندې راستو نو دی غدای لانی چې کله بداجوک شي ملګری ورته ډیره اشرفه کې خو دی هغه ورته ویل چې داري شي کې خورورا وی مولوی صاحب دا مصر پر څه خرچه کې خو ما او چې تا غدا نن د مال کې خو که سبا ورته زما ضرورت راغی نو به زه دغه دین دم دې لپاره استعمالوم او دنیا په پیراټولم د خلکونه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکم انسان چې هغه علم د قران او سنت وکي الله په رضا کېږي د شی علم وکي او دا په دې باندې دنیا راټولېږي د شی مولا به د جنت به منګوري امام رازی رحمت الله علیه فرمایي وقسم په الله چې موږ د باج علماونو د عوام خري عوام دنیا په دنیا راټولي او موږ دنیا په دین راټوله کړه او رسول الله فرمایي من قرأ القرآن سوچ قرآن لولي او خورا قرباني کوي نو جاء يوم القيامه په ورځ قیامت براشي وليس على وجهه لحما او كما قال په دې مخ باندې رسول الله فرمایي پټي غوخم نه اسړو کې وي فیمون دعیودا د عیسی علیه السلام ملګریو د خپل کسب کو په خپل لاس ملګری ځان سره پیدا کړ یو ملګری لاړو د افریقا علاقه لاړل د افریقا علاقه چې کلاړو نو الته به دعوت کو شر روان و د نجران په علاقه کې د خلکو په حمله وکړه چې حمله په وکړو ایسه ونی ودا فهمونی ونه دغه ملګری نجران د سعودي په علاقه کې د سعودي په حکومت مملکت کې وکړي چې دا ونی ونه ایسه د غلامان کړه چې غلامان ته جوړ کړل هغه چونکی دای انسان او عابد انسان او د ورځې به د باندې خدمت کو د شپې به رب العالمین له بندگی کوله ټول شپه
یو ورځ د مالک د دې کوټې لړاغه چې زما د خادم څه کوي هغه په دې منځ باندې شروع دي مونږ کوي لیکن مخله رڼا ورنا بل لشپه چې بیرغه چې به کله د مونږ کوي د مالک ورته نظر ورواچو چې ګوري به ورته په دې کوټه کې رڼا وا درې مشپه چې راغه به ورته په دې کوټه کې رڼا وا نو دوی ویل چې لکه بدی سړي کې خو سکار دي دی ویل چې کرامت الله اولیاء ولور کوي دو صحابه نبی رب العالمین د کرامت ورکړو چې دغه د امسانه باندې شعاع خطا تو فعل په نامه باندې صحابه دغه تندینه برانه خطا ایسه به وی ویل شي الله دا بدلکه به ورته الله پر چابک کرانه واچوله کرامت اولیاء حق د ایڅو کې دین انکار نه کیدا قرآنی فیصله ده خو اولیاء پیژندل پکار دي چې اولیاء څوک دي اول اولیاء پیژنو بعد دغه به کرامت سره خبره کو قرآن کریم کې رب العالمین فرمای و اولیاء چې دي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې په الله باندې ایمان لري په عقیده توحید او همیشه د رب العالمین نه یریږي رسول الله فرمای اولیاء هغه انسانان دي چې کله ته ورته وګوري تعالی رب العالمین رايات حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د الله لپاره جوړم کې د الله لپاره ورانه د چا سره چې محبت سره خالص الله د رضا لپاره سات او کوم شیونه چې رب العالمین په دې انسانانو باندې لازم کړي هغه عمل کړه ولی چې چیرته د نیکی کاری هغه لراوړل کیږي بعض روایتو کې دا راځي چې په یو کور یو جماعت کې برا جمع شوي د رب العالمین د رضا لپاره هیڅ رشتہ خپل مابین کې لري لکه زموږ وسوسه د مجلس یو بل سره مې رشتہ نشته لیکن قرآن لنا شو برسي کیفیت باندې چې ارسم پر خودري آرام بيد اولیات یو اثر کې دا راځي چې د الله د نیکانو بندگانو سره د سیمینه محبت کې لکه څنګه چې ماشوم د مشرانو لویانو د مینه محبت لایواله دی او کله چې د دنیا د کار نه پاره شي د رب العالمین ذکر لده چې تیز روان دی لکه څنګه چې دا باس خپل منځالي لراځي خو چې کله د الله د دین بے عزتی کېږي د څه غوسه ورته راځي رب العالمین فرمایي لکه پړنګ اوس مری چې غوسه شي کرامت اولیاء حق هیڅ انکار نه کوي کرامت څه معنی الله د سینې ناشنا کارونه دي انسان له صادر کې خو دې په اختیار کې نه د دې ولی مثال د شي لکه قلم او د کرامت مثال دی لکه لیکل د په اختیار کې نه دي او دې پټول پکار دي مولا قاری شه فرمایي او کله فرمایي چې الاستقامه بالدين خير من الف کرامات په دې دین د اسلام باندې چې انسان کله کودريږي ودا د زر کرامتونه به احترام دي شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي ودا بزما کرامت نه چې وسړی د رب العالمین حق مال راکړي چې داخل کله بچي ور کوي او دا کار کوي او دا مریم له دا کرامت ورکړو چې د ژمي میوي په وړي کې او د وړي میوي په ژمي کې خبيب له دا کرامت ورکړو چې الله ورته انګور راوړل عاصم له دا کرامت ورکړي د شهادت نور صلی الله په ډمبري مسله کې څوک ورته خواله نشورات نه نو دې سړي ویل چې لکه بدی سړي کې څه کار دی وېسوای به تر چا بندګي کې وېزه دراب وېستارب څوک دی اسمانونه پیدا کړی دی اوس مکه پیدا کړی دا تورات را لګلې دی او دا ویله کسمن په علاقه کې وکجوره ده او پاغه باندې داخله غلافونه او پوخونه و غیره اچوي کته چیرته یقیني سره ته د الله نو دعا وغواړي چې دا ختم شي موږ به ایمان راوړو وی صحیح ده زه چې کله دعا وغواړم او دا شي ختم شي به ایمان راوړې وي او باروت او خلک راځم کړو دوه رکعات موږ په الله په منځ باندې ودرېدو مؤمن انسان باید همیشه رب العالمین سره په منځ تعلق ولري ابراهيم عليه السلام له مشکل راغی موږ باندې ودرېدو خو به سره مشکل راغی په منځ باندې ودرېدو دی فهمون له مشکل راغی ایسه دا په دې وخت کې منځ باندې ودرېدو الله له ویل شي الله دا شرک اړه ختمه کا لری کا مستجاب الدعوات یو روایت کې دا راځي چې تندر راغی او دا کجوره په واله شو او بل روایت کې دا راځي چې نشلې پیراله صحیح خبره ده چې دا تندر پیراغه او شلې پیراله ارچه ختم کړه ټول قوم ایمان راوړو چې ویل شي عقیده خو لکه دغه ده او دا په دې وخت کې نصرانی وو دا فهمونه ځکه دا د عیسی علیه السلام تابع وو خلک نسوارا شو د يهودیت نه خبره لاړ په نسوارت بدل شو یا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې د نجران یو بادشاہ نصرانی ظالم بادشاہ ویغه ځان له ساحران ساتل دربارین باندې مولیانو سعید ابن مصیب فرمایي چې کوم یو عالم د دربار خواله ورځي وي داغه ځان ساته ځکه ساته دین غل دی دین درته تخریبي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ویلي وې تاسو باندې بچو له سبق وایغه صاحب کې د عام درس راځي را دي چې دا شخصي کارونه موږ شي کولای چې خلکو خواله ورزو دروازه ورته ټک ټکو علم ورته بیانو تر دې زندان لاړو به شهید نشو مالته نو د یو ساحر ساتو د ساحر ورته ویل چې بادشاہ غوي دا
وېزه ګور سپینګیره شو مال د شو الک را پیدا کا چې زه د خپل شهر اغله ورزده کم شهر اغله ورزده کم وې سبدي وخت کې با ستاسو حکومت پاغه باندې به بنای روان وي وی ویل دا خو ډیره کارمې پیدا کی هغه د دې بادشاہ خو کې دې شاعر خو کې کینو شهر ورته یادو نو دې بادشاہ دومره ظلم کړو چې د عیسی علیه السلام حوارین هغه شړل او څه غرون لاړ او څه شهیدان شو څه په یو طرف څه په بل نو کله چې دا ماشوم د کور راتلو دي شاعر خواله دی غره غو کې خو دی आवाज تر راتلو ګونګوشي ځان سره سوچو کې چې لکه دې کې څه چللې نو راغه چې کاته ګوري یو غار دی په دې کې وسړې ناشتي انجیل تلاوت کوي د سترګو نه وخی روانې دي دا ماشوم ته متاثر شو په کوم دعوت کې چې الهیت هغه کې اثر الله اچوي چې لکه دا سپینګیره سړې دی دا په دې وخت کې د انجیل تلاوت کوي او د سترګو نه وخی روانې ته پوښتنه وکړي شوی به څه چللې ومو خو دې ظالم بادشاہ را پر کړی او بدل ته راغلی هجرت هم کړی دی ګوره چاله مونږ کوي او د خپل بندگی کوو د ماشوم په دماغ کې دا خبره پات شو انت چې سایر خواله راغی چې کله برخصت شونه دي سړي خواله براغی رسول الله فرمایي د سره بکینس ودا ته شا بندگی کوي وسه در رب واغه دا رقم ذات دی او دا رقم ذات دی دا د توحید عقیده د ماشوم په دماغ کې وردن نه شو خو کله به چې کور راتلو د سره بکینس بیا به استاد ورته ویل سایر چې کله ولې نه وخت کې پازا بيدو با او که غرمه به داغه را رخصت شونه بیا به د سره کینس چې کور لبته کور والا به چې کله ولې نه وخت کې استاد مکتب وخت به تور مثال دومره وخت دی دا په دې وخت تراله در خپل استاد دا د خپل شکایت وړاندې کی وې د شکار دی ورته وکړه توریه دا معنی چې دروغ هم نه او مقصد هم حل شي وې چې کله غل نه وخت تلی استاد ورته وې کور کې پاتې او چې کله به دا غل راوګرځي د ما سره کینې سو بیا هو پښتنه کول ورته استاد سره پاتې توریه شروع کړه په دې منځ کې بلې زناور وروته چې دا ټول لارې بند کړه هیڅوک دغه مقابله تیارېدل نه رسول الله فرمایي دې ماشوم په دماغ کې دا خبره رااله چې زه د دې صاحب او د دې ساحره حقانیت معلوموم وی ویلې وی په بسم الله په نوم د الله باندې څنګه گزار په دې شی باندې وکي ایسا ختم شو ته ولاړو د خلکو کې دا خبره مشهور شو چې لکه دې ماشوم په دم کې هډر اوچت اثر دی کله چې انسان دمونه شروع کړي نو خلک به پیژني خو له راځي دمونه مبارک ان شاء الله کله خبره کو کاروبار ته جوړول پکار دي لیکن شرعي دمونه رسول الله فرمایي په ورځ قیامت به زره کسان بغیر حساب کتاب نه جنت لږي یو هغه څوک دي چې نه څوک دم کړي او نشانه مطالبه نه دم کړي هر څړي د خپل ځان په خپل دمي لیکن که وسړی ستا خواله راغی عربي وا معنی معلومه او شریع اسکار دي پیدا کړو نه ان شاء الله سم مانعات بني خو کاروبار به جوړ نشي مشهور شو دا سړی الک په دې مزمز کې دی بادشاہ یو قریب او نږدې دوست ولیو داغه دوه سترو کار پرې کېو شاورته ویل به خبر نه وینا ویل کدي چې یو دمګره خو دې وړو کې ماشوم دې خلک دم کې جوړ جوړي کی الله رب عزت عیسی علیه السلام هو دې په دمونو کې اثر اچولیو چې کله به وړاندې باندې دم واچو نه سبا الله جگ جوړ کی دا وزیر ورته راغی چې کله کوف دم ور باندې واچو نه هغه جگ جوړ شو لاړو بیرته بادشاہ د بادشاہ خو له شي هغه ورته ویل کڅو کی وې ز پلانې ما وې د سترګې څنګه جوړې شوې وې پلانې چې یو دمګری وې دمه در باندې څنګه جوړ کې څنګه دم کې وې در رب العالمین نمونه وې زمانه سوا بل رب شتا رب خزیمه بل پکې لا څوک دی ورته ویل رب بل څوک دی چې اسمانونه پیدا کړی دی او زمکه پیدا کړی دی او دا کار کړي او دا خو هیڅ هغه سره مخالفت راغی او زما دربار نه یې قتل کې وشړو کله چې نږدې دوست ورور دی خو چې عقیده توحید او د قرآن او سنت د خپل کړه خپل ور مم تعالی وچاله کوزا لری کیګه رسول الله چې کله دا دعوت شروع کړي ورقه بن نوفل ورته ویل چې ته به د علاقې نه شوی داخله به ما شړې به او دا دعوت چې شروع کړي هغه شړل شوی دی خو بشار هغه دی الک والا وې سوای به خبر شوم چې صبر دمونو کې اثر دی او چې دمګره هغه اسما بدن کې څه اثر دی د توحید عقیده مې دا تاسو خپل کې څه بدمونو کې هم الله اثر درواچ وې توحید اصل ویلې شي وې دی والله طاعت او بندگی 50 کسان د سره مقرر کړي چې لکه دا مران شوی دی باطل فرض خلک به د نیکانو خلکو لوران وي اشرار شر پسند او پالاقه کې شر واستون کې خلک او حال کتاب قرآن او سنت راوړي 50 کسان ور سره کړي دا غره لوخه جو یالتي هو وجنه کله چې دا 50 کسان سره لاړ غره در رب العالمین له دعا وکړه چې الله تزما کا پښه ا 50 وړه کسان الله مردار کړ ختم کړ زلزلې پیراله دا بیرته ژوند راغی رسول الله فرمایي چې د بادشاہ خو لراغه ورته وسه چلو شو هغه خلک خود شي لاړل
کشته کې وسره نور کسان کینول ودا دریب لبوجو دریب کې وغورځوي کشته کې دا طریقه شو چې هغه الله ختم کړو بیرته د عالم ژوند دی راغی دغه کوته خبره وکړه وېته چې ما وجني په یو طریقه به مو وجني توجه دې حدیث کې به پیدا بیانو ویغه په دې طریقه به مو وجني چې دا ټول خلک براجمه کی یو چوک له پراخه میدان لا ما بډیر په اوچت ځبانه ودرای زمانه دې ګردنې نه به یو شعر حواله او د سی بوې چې بسم الله رب الغلام پنوم د الله چې هغه دغه الک رب دې دغه پنوم باندې دا زولم زما شهید شم کنه نه شهید کېږم په دغه ځای مې مولدا مخه مخ ځای ورته یاد کی بادشاہ دا ډیره کړه جاهل بادشاہ چې کله دا الک ته وخی جوړو ټول قوم راجمه کې غوښه راواخصو دي دستینا یا دغه شهید ګردنې نه او چې غشه کې خو گزارې په وکي وی ویل چې بسم الله رب الغلام غشه ورغه په دغه ځای باندې ولګي دوه الک په دې ځای باندې لاس کې کو ویني تیرو وته ایسه شهید شو چې کله شهید شو یو دم د خلکو ګنګوسې جوړ شو چې لکه د څومره ظالم بادشاہ دی الکی وجلو او د عرب شیات کې د عرب خلک بل رب دی دا خو رب نه دی اسی دا داوا کوي رب خو هغه رب دی چې د الک ورته موږ دعوت ولو چې هغه زمکو اسمانونو مالک دی او دا دی او دا نو عیسی به خلکو اختلاف راغی د ټولو انسانانو د توحید عقیده قبول کړه چې کله قبول کړه بادشاہ ویل چې لکه دا مې څه مسله شو په دې حدیث کې دا پیدیم راوځي چې کله انسان تکلیف ور باندې راشي کله بغیر لازم همیشه په سړی په کار کې نشي پاتې کېدی دې صورتحال په انسان باندې چې غره لوځي لکه راهب چوته و کله دا چې ګوره دین د اسلام د غاړه ورکړه ګوره په دې باندې تکالیف راځي شهادتونه وینه تو اول او کله دا راځي چې ستاسو د مرګ باندې ټول مسلمانانو له پیدا رشیدا نو ته ګوره ځان بیا قرباني تیار کړه خپل وینه تو یاکا او قسمه قسم مشکلات راځي په دې ټول په صبر کوي بادشاہ د وخت دا کارو کې سورې بروج چې نازل شوی د دې خلکو په بارک الله نازل کې لوی لوی ډغرونه او کندې وېستي ووري په دې کې بلکې د دې کوڅو پر سرونو کې یو کس به راوسو ویل که رب ما منی قبل رب منی کچا به تا منه هغه به خوشی کې چې چا به تا نه منو ایسا ورله به ورو ورسو ویسول رب العالمین قران کې ډېر خپه شو ډېر غصه وکړه کړه وې دي خلکو دا مسلمانان صرف هم دینه باندې اوجل چې د ایمان په الله راوړي نن د يهودو نصارو دي مسلمانانو مجاهدینو سره ورانه صرف هم دغه مناسبت باندې چې باغو کې ایمان دي نه شرط په تجارت لانجره نه پس مکه لانجره نه په بل حکومت باندې نه په بل مسله صرف په دې خبره باندې لانجره چې د الله پس مکه باندې د الله قانون راوستل موږ منو دوی نه به مني هغه به منو جنگ په دغه ځای کې جوړ دی الله قران کې فرمایي داخل اسماء دي اولیاء سره په دین کې دي چې اسماء د وجنه معذب کړه خو به څه ځکه ویلې ولست اباله هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي ودا ټول کارونه د الله لپاره کیږي نن کدا مجاهدین معذب کیږي شهیدان کیږي بمبار کیږي زندانونه قیدونه کې دا زړیږي دا صرف او صرف د الله په دین باندې او دې حدیث موږ دا مسله معلومه شو چې ګوره دا برازي دوسه د ثعلبان په نامه باندې وسړی هغه د منځ کې اوته دی وخت کې یو ماشومه هغه د مور نه دی بادشاہ را واخصو دی ور له ورو غرزو کله چې د مور په دغه کې ماشومه نور په ډیره زیره خپکی دې سره ډېر چې غواړي چې دا مخ غرزو مې غرزو خدا ماشومه تیراونی ایسه دی ور منځ له غرزو رسول الله فرمای و دا مور خپشوا دی ماشوم د هغه خو نواز په وګي چې مور راځه لاندې جنت دی جنت ظاهري موږ تاسو له ور کاری دا جنت دی رسول الله فرمایي وی شهید چې کله شهید کیږي قسم په الله دا درته د شي دی لکه د ورګي ټک او کله چې دا شهید کیږي د خپل منظر د جنت ګوري موږ له دا معلومیږي چې لکه بمباري په وکي او په دې شي وشته په دې شي وشته په دې هغه د شي مزو کې دومره خوندونه کې چې د جنت ماحول او هوري وګوري په ځم باندې پوي نشي ځم په دشمن باندې ور غورځي ماشوم ورته راځم اوري د دې وجه څلور ماشومان خبرې کړې دي یو عیسی علیه السلام ماشوم توپ کې یو د بنی اسرائیل یو ماشوم چې زنانه په غي کې اچول یو بادشاہ تیر دو ظالم وکاش کس ما بچی دي شي نه مور دا ظالم دی بل جریجه دا غي ماشومه یو زنانه د حمل والا و د خلکو بدنامه ولګول چې دې زنانه سره زنا دي جریج کړي دا مسلم کې حدیث دی عبادت خانه مرانه کړه ویم والو دا حمل گویا شو د اسما پلان نه د اسما پلان دغه سړی دی او څلورم دغه ماشوم حدیث مسلم کې راځي اذن را پدې خپل ماشوم خبرې نه دي کړې سورې سب کې چې خلک وایي چې ماشوم زنګو کې واقع د زلیخا د ترز ویو وکانه رجلا حاذقا نو دوز ثعلبان لاړو کسرا له ځان ورسو چې هغه نصراني بادشاہ و. التا وی ویل ته خبر نه وینا
وې دي زنواسه چې يهودي دغه په موږ باندې ظلم وکړي موږ ماشومان ورلو غرزول زنانه ورزول کورونه را تخریب کړه کله کله مشران له پکار دي چې ځان ورسي او د دې شوچانو کومک راولي چې هغه مسلمان او دشمن ور باندې وي ختمي کیږي هغه ورته ویل چې دا کوم ځای کې دا کار دی په یمن کې وې زما د هغه مابین کې خډيره غټه مسافره زت له نشم نه تاسو سره پوج لګل شم خو یو خط به تعالی درکم نجاشي پاچاله ورشه هغه نصرانی دی ستعاون کومک بو کې چې بالکل خطر کا خد تیر واقصو په منډه منډه باندې دادو چې طالبان راغې نجاشي پاچا علیہ السلام ویل چې کله نږدې کینې سو ته خبر نه وینه وي خط میرا وړې ودا وې څنګه وې زین نواس يهودي سړی دی په موږ باندې ظلم وکي موږ سره کومک وکا نجات وې زما تعالی اوې سره فوج درکم اوې سره فوج ورکی دوزه طالبان مخکره د فوج سره دی د ری په قومندانانو کې اریات په نامه باندې او ابرهه دامرالل د دریب نه راپوري وته جنگ جوړ شو دی قوم فوجن او هغه قوم فوجن او حتی دومره شدید جنگ وشو چې د زنواس د څومره فوجن او د يهودانو د ټول قتل کړل لکه سلطان سراودین ایوبی شو وشل زنواس هغه په اسمان ستور شو دشمنانو لنیوي ورنه کې د مخله دریب راغی په دې دریب ورود انګل اسیم غر کې ځانم غر کې چې ما دشمنانو وسونه وښني گیر منی کی ځان ختم کی نو په دې مزمنس کې د اریاد او د ابرهه خپل مابین کې جنگ راغی اختلاف کله کله به دا مشران چې فتح کی خپل کې لاندې وشي یو وزمارا کورسي بل وزمارا کورسي خپل مابین کې لاندې وشي ابرهه ورته ویلې وی اریاد دا پردي بچي چټي ما باندې مو وښنا ستاسو سره په دې جبهه کې پردي بچي اوس ما سره راځه چې یو په یو باندې میدان لوګو زوري په ځای باندې کې نظم تحصیل دی چې معلومات مش په خواني باشانو کې دا کار چې هغه خپل راواته اوس په خپل راوځنه بل په ور تشکیل کی وی چې کله میدان لروته دا اریا چې دا د قتل ډیر جګ سړیو او دا ابرهه اشرمه دا د قتل شوړو کې سړیو خړلې خو چې میدان نه وته نو اول گزار باندې اریاد وکړي پر سر باندې دل اشرم څه کوي دا سره بچو دا ورځه ماته شو پوجا ماته شو شونډي او سره دردي ابراهامات شو خو چې کله ما شو ابراهور باندې دوباره تعرض شو کې ایسه داوګ سړی راڅم له وای وجلو قتل کی دا نجاشي پاشاله دا خبره چا ورسوله ته خبر نه وینا وی اریاد خو وجلو په دې کیفیت باندې وی قسم په الله چې د دې ابراهه د اثر معنی والے او د دې یمن پسمه باندې ما خپل قدم خود لري نه زبدا پرې نه ده ابراهه له چا معلومات ورکې ته خبر نه وینا وی نجاشي آشنا خډیر غوسه لري او کیر سړی اوس در خپل سر وخرېلو دا وختانه په خلطه کې کې هوا یو بوجي خاور راوړل او پاګه کې د یمن خاور واچولا وی بوجي کې د یمن خاور واچولا قافلی ولا لوي چې دا ورور سوالتا خط ورکې نجاشي باچاله ورې زریم قومندانو مودارم قومندانو خود کې مارا پرستی او خود پرستی او خود پسندي او دا شهرالو نه اسمه قتل کې دا نه ز تا چې قسم کړی دی چې اوس په قسم کې حانس نشي چې د اثر بسوام دا غره ما د خپل وخت سره پر کال کړه او تا ویل چې د یمن پسمه باندې د خپل فکیک دما د قره په دې بوجي کې مې د یمن خاور درول هلته کې د پاسه په قدم کېده نجاشي بچو دا خډه راکړه هغه مش خپل کا سودام خو هغه نو وجلو هغه ورته وجلو بده سړي سره بادشاہي شو نو په دې مزمنس کې ابراهه دغه خوشحالي د پاره بل کار شروع کړي قلیسیا القلیسا یو بلډینګ جوړ کړي اوس چمچا ودا چپلوشي شروع کړ چې وساغله ځان ورنږدې کوم بادشاہ خو زماف کړم او دې ناشنا آبادی جوړ کړه قلیسیا قلیس ورته په دې مناسبت وایي چې دې کې معنا د خولې د چا بچ دې بلډینګ لکاته نو دومره اوچته چې د خولې را پرې وته تي چا ورته دا ولي ویرا روان کړ بخله حج دل ترځي کعبه ما باندې ختم شو کعبه به کوم ځای نه راشي نو شکل دا مسله د جوړ کړه او هغه خطر ولې غلو نو په دې وخت کې د بنی کنانه نه وسړی راغی هغه عرب دي نشه خلک ورسره خبره کو چې په دې عربو کې د نبی ول الله را لګلې عرب دي د اسلام ترجمانی چې عرب کې بل څه غنښ کولې هغه ګور وای تر یاد امنه چې وری ورواچو یا به ګډه کې میته چې دا ټول دیوان نه پیګنده کړه کله چې دا مسله شول نو یو ور ابراهه غوسه شو دا کار چا کړی بنی کنانه ونه وی وسړی د عربونو بنی کنانه ونه نو نجاشي پاچا لوي چې زه خود سره جنگ کوم یو پیر ورته راولي کو د محمود په نامه ډیر لسپلان ورته نور راولي غل د افریقین ځکه عربو کې دا نه و لیکن دغه مخه دا خبره تاریخ ولا لیکري چې د عمر ابن الخطاب په وخت کې یو سړی تیګه ایستله چې ګوري هغه عبد الله ابن التامر چې کوم سړی شهید شوی و هغه زنده شهید کړو وی هغه ما سي په خپل زخم باندې لاس خودلې دي او شهید پروت دي چې کله خلکو دې د الله سره لري کې وی سوینه تلاړه شهادت دې الله سات 15 کسان خرابېږي نه یو پکې شهید دي
عمر سے بوله چې په کوم کیفیت او ما کیفیت برابر کړي. اته څلوي کال ورسته زمونږ استاد شهیدانو د احد معاویه رضی الله عنه د احد شهیدانو مسله برابر ولا قبر کنلو چې د حمزه رضی الله جسد پکې وروته اې دی ورونه وینه روانه و بلچا د کپی سره ولګي دغه نه وینه روانه شو. عمرو بن جمود ایوب الصحابي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په یو ځای کې یو سړي د ازمه کنه چې کنه نه ریستلو داغه پچ بده بلچا ولګي دغه نه وینه روانه شو. نو ابو سعید خدری ویلې چې دا خلک د رب العالمین په نسبت قیمتي او چت خلک نه نو بل به کوم انسان د شي جوړ شي. نو تر دې ځې پورې من خبر را ورسوله چې ابراهیم به دې جنا شپېته زره پوج اخلي او د مکه په طرف باندې روانيږي. رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي.